په کابل ښار کې امنیتي پولیسو 11 کسان د غلاو په تور نیولي دي. د کابل امنیه قومندانۍ 5مې امنیتي حوزې امر مولوي محمد اشرف متقي وایي امنیتي پولیسو 11 کسان په داسې حال کې نیولي دي چې بېلابېلو سیمو کې بې بایسکلونه او موټرسایکلونه غلا کول او بیا بې له پرزه کولو وروسته په خلکو پلورل. یو بانډ د غلو چې د کابل د مختلفو ساحو نه به دوی غلاوې کولې. الحمدلله د موږ د سیمه ییز کنټرول ملګرو لخوا نه دغه بانډ د غلو مکمل ونیول شو چې مختلفو ساحو نه به موټرسایکلونه، بایسکلونه او نور اجناس غلا کول. سره د دغو اجناسو دغه ونیول سول د دوی دپاره ابتدایي دوسیه همدلته جوړه سوله او د بعدي اجراتو لپاره انشاءالله اوس تحقیقات جنایي ته استو. یاد تورن کسان چې د لومړنیو څېړنو پر مهال خپل جرمونه منلي وایي دوی به د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د شپې ناوخته موټرسایکلونه غلا کول چې د 5مې امنیتي حوزې پولیسو لخوا ونیول شول. سایه حوزه 5 تا متسکل دوزی کردیم. کارمندای حوزه 5 ما را گرفت. مونږ شپې 2 بجې 1 بجې کور ته وختیدلو موټرسایکل باسکل شان مرا وصل راوړل مو مارکیټ ته مو راوړل یو شپږاو دانې موټرسایکل هم راوړي وي مارکیټ ته مو راوړل بیا مو خرڅول زیا به راغللو بس مارکیټ کې به کار حسابی بیا ټول سره وکړل بیا ولاړو. زیاد هستم در مارکت زندگی میکنم. در قضیه سرقت باسکل مرا حوزه 5 گرفتاری کرد. نام فرشاد مشهور به گلو در سرقت بایسکل و موتورسیکل حوزه 5 گرفتاری کردیم. گلو نام روز دوشنبه برای من موتورسیکل دوزی را آورد که دادن 3 دانه بایسکل من خریدم در تغییرات می‌آوردم پس سودا میکردم. من از این کار خود پشیمان هستم. مجاهدین حوزه 5 مرا دستگیر کردن. په ورته وخت کې د کابل ځینې اوسیدونکي چې یادو کسانو بایسکلونه او موټرسایکلونه وړي وو له بیرته لاسته راوړلو څخه یې خوښي څرګندوي. دوی وایي د مال له غلا کېدو وروسته امنیتي ځواکونه خبر کړي تر څو یې په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. کې موږ بایسکلونه ورک شوي وله بیا راغلم دلته مې عریضه وکړه بیا یې زنګ راووایي مجاهدینو چې تاسو بایسکلونه راشي پیدا شوي دي. نام است هجران باشنده کابل. در میدانویگی میشتیم 3 روز پیشتر بایسکلای ما را از خانه دزدی کرده بودن. باز آمدیم حوزه مراجعه کردیم باز بعدش دوزا را گرفتن هم بایسکلا را هم گرفتک آمدیم حوزه حال فعلا شکر خدا بایسکلا را هم پیدا شده دوزا را هم گرفتن. زه ډیره مننه کوم د امارات اسلامي مجاهدینو چې غلا یې ونیول. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل امنیه قومندانۍ لخوا 11 کسیز بانډ نیول کیږي بلکې له دې مخکې هم د مخدره توکو د پیراپلور د بېلابېلو غلاو او جنایي جرمونو په تور مجرمین نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي.